استمناء یا د لاس د زنا څخه د ځان ساتلو 12 مؤثره طریقې. اول، ورزش او فعالیت. ورزش د بدن طاقت زیاتوي، ذهني فشار کموي او شهوت تنظیموي. دویم، د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدل. تر ناوخته بیداري شهوت ته لاره هواروي. دریم، د تنهایۍ څخه ځان ساتل. یوازې پاتې کېدل په خاصه توګه د شپې پر مهال دا ډېر خطرناک دي، نو د کورنۍ سره د اوسه یا هم ملګرو سره. څلورم، روژه نیول. روژه نیول هم تر ټولو مؤثره لاره د شهوت کمولو لپاره. پنځم، د خوړو کنټرول. ډېر خوراک کول هم شهوت زیاتوي. شپږم، په ځان باور کول او ژمنه کول. هره ورځ له ځان سره ژمنه وکړه چې نن به پاک پاتې کېږي. اووم، د ذهني فشار مدیریت. د استرس، خفګان او فشار پر وخت کې الله ته رجوع وکړه، نه شهوت ته. اتم، په یخو اوبو باندې ځان وینځل. هر کله چې شهوت در باندې زیات شو نو یا دې په سر او یا دې هم مخ لاس په یخو اوبو ووینځه. نهم، د صالحو ملګرو سره ناسته پاسته کول. ښه ملګری لکه عینه ده او بد ملګری د له دې کارونو سره نور هم اشنا دي. لسم، د فحش څخه ځان ساتل لکه انټرنیټي سایټونه، فلمونه او عکسونه. دا مو نه یوازې شهوت زیاتوي بلکې ذهن مو هم خراب او یو سترګو دید مو هم کموي. یولسم، لمونځ کول او مسنون ذکرونه. 5 وخته لمونځ کول، ذکر، دعا او توبه کول دا زړه ته سکون ورکوي او د شهواني فکرونو مخه نیسي. 12، د ذهني کنټرول تمرینول. د منفي فکرونو پر راوتو سره فورا ذهن اړول، یا په سبحان الله او یا هم د قرآن په تلاوت سره. او دا 12 خبرې د په ځان عملي کړه، انشاءالله په 2 میاشتو کې به فرق په ځان کې وګورې.